السلام علیکم. زه په واد بچا زمونږ ټیپس او ټریکس چې کوم دی وسو هغه په تاسو ته خیمه چې سی کلینر به مونږ څنګه ډاونلوډ کوو، انسټال کوو به رن کوو به او بیا ډیلیټ کوو. ګوګل ته ولاړ شم او سی کلینر ته ولیکي سی دا چې سی کلینر هغه دی چې کم هم تاسو یا ډیر شي براوزر استعمالوي، اپلیکیشنز استعمالوي یا نور څه دي چې هغه ډیټا تاسو فزول ډیټا دغه کوي ډاونلوډ موږ ووخه ډاونلوډ مې وو تاسو ایکسپلین کوم خو چې مخکې د پروسس هم فالو کو پوه شوي بیا به دلته بیا ډاونلوډ ویو او مین ما یې دا هاو شو د دې به موږ سیو کو او سیو به بیا اوپن فولډر به وو مثلا ته یو شته خو انوي نو دا څه شی دی د دې څه مطلب دی کوم ویب سټ ته چې تاسو لاړ شئ تاسو په ویب سټ کې هیستوري شو یا کیشز شو یا کوکیز شو یا د نور څه انوانټډ ډیټا ده چې هغه تاسو تاسو براوزر باندې لوډ راولي تاسو براوزر بیا ډیر سلو کار کوي یا صحیح کار نه کوي یا فریز کیږي په مخه باندې یا د کمپیوټر کې نور د ټمپرری ډیټا ای چې هغه مطلب تاسو ریم چې دی هغه ونیسي او ریم مطلب رینډم اکسس میموري چې کومه ده او هغه دا به زه دلته بل ډیکلاین به وم دا زما خل یو اډ ان موږ را کړو چې د نن سره کې زه ریلیز نوټس نه ګورم که تاسو ګورئ ګډ لک نو پاغه کې دا کاری چې د خپل کمپیوټر هیلث پکې چې کولای شي ساس کمپیوټر په کم دنه چې پکې دا میموریز دی یا کم کمپوننټس دی هغه هیلث ګوري چې یار دا په کم هیلث باندې دی اوس موږ دا نیکسټ ټو ولر بشو ځان ګیټ سٹارټډ نو دا بای د ان یې دا زیل چې دا ویل کېږي پرو مطلب چې تاسو نور مخې ته اله نه دا نور بزان ته بیا کولاوي اوس دلته تاسو را کړی دی چیک پوینټ ما به کې سنشتي اوس چې هیستوري شو خام ډاونلوډ کولم شي اوس د پرو د دې ته ویل کېږي کریپل هغه یو شي ته وایي چې یو سافټویر نو هغه یو فیچرز به تاسو په اخره کې یا تاسو نیم اکسس درکې یا نیم نه بعد چې نور څه کوي وي پے مور او یا ناو پے کنه to unlock extra features چې تا کوم وي هغه ته کریپلر وایي ښه کریپل سافټویر anyway وس تاسو راځي دلته تاسو څخه انټرنیټ کې شي چې کوم دی انټرنیټ هیستوري چې دا کوکیز دی او ډاونلوډ هیستوري دا او لاست ډاونلوډ لوکیشنز په دې کمپیوټر کې دا زو چې اوس لګیا مګر دا سینډ باکس دی نو په دې کې دومره څه نشتی نو تاسو په خپل کمپیوټر کې به ډېر سامان دلته نو باقي تاسو خو باغې کم یو کلیر کولای شئ کم یو چیک کوی ان چیک کوی کم اپلیکیشن تاسو انسټال کړی دي نو په خپل تاسو په کمپیوټر کې ام شور دنیا شي اپلیکیشنز به و زموږ باندې کې اپلیکیشنز دومره نشته ځکه چې دا سینډ باکس دی اگین نو زه به اوس چلو کوم زه به دی باندې خو د بل ريجستري کلینر تامزي د ته خیال کوی ريجستري کې ډېر ګوتې مو تاسو هم بیا خیر درکې ریویو کولای شي دا بیک اپ هم الګام درکې تاسو دی ورګه تاسو دا ريجستر کلینینګ وای اکثر د سی چې یو فایل تاسو ډاونلوډ کړئ تاغه ډي ال ال کم فایل چې دی یا د ټي ال بي دلته داسې دی نه دا فایل نه دی د اکثر کرپټ کی یا هغه ونیسي بل پی ریپلیس کی نو هغه سس کمپیوټر یا لکه صحیح کار نه کوي په مخه کې هغه اوکې راځي ډونګ ډونګ راخړی خلی نو په دې په ترو باندې تاسو هغه بیا ریپلیس کول او ریکور کولای شئ چې د دې سی کلینر دا ټول چې تاسو به استعمال کړئ زه به مینلی فوکس چې په کسٹم کلین باندې کومه نو زه به دا کلینر ووم دلته تاسو ویل شئ چې ما ته بیا دا میسج مخه پوه شئ do not show me this message again اوس د لګیا د زمون په کمپیوټر کې به دومره څه نه وي اگین دا سینډ باکس دی نو په سینډ باکس کې دومره څه نشته صرف هغه کوم چې مطلب وختي زه تللی وم او ما هغه مې کتل څه مې کتل دا سی کلینر چې ما سی کلینر ما ډاونلوډ کوم خوازي کنه یاخه پوه شوي دا د اپ ډیټا لوکل کې دا سیو دي ها نو تاسو بیا د دې نه رن کلینر وڅ شو یا سیمبو دوباره مې کلینر وو neural file portion نو زما په دې کمپیوټر کې اگین تاسو ما وی چې په دې کې د ما
لوکړې مې استعمال کړی نو دا بیا ډېر زبردست راتلو. په دې کې چې کوم unwanted فایل راشي هغه به تاسو دلته وښیي چې تاسو یې ریموو کوئ او که نه پوه شوې دې سیټ ته به راشي. اوس زما په دې کې نه راځي دلته. او دې automatically هم کلین کوي. ګورئ دلته له پاسه اوس لیکلی دی که خیال وکړئ دلته 0.50 megabytes removed. نو دی automatically ښه دی چې automatically مخکې به دلته به cleaner بټن راتله چې cleaner بټن به کې اوس نشي خو بس run cleaner که څه ووایي دی خو یې نه دا automatically کوم unwanted file چې کوم دی او کوم چې د window د ضرورت نه وي هغه automatically تاسو له آوټ کی. ها اوس زموږ سره چې دلته دی دا به اوس موږ ډیلیټ کوو څنګه چې تاسو په کار نه وو. نور options به کې خوښ دی. scheduling به کې هم کولی شي. smart cleaner انټرنیټ او ما خیال چې او دې پسې پرو والے اوري پیسې راکړه. دې تاسو فایل هم براوز کولی شئ. ډاونلوډ کې ډاونلوډ فایل مې و ډاونلوډ فولډر ته لاړم او بیا exclude sorry ما exclude ته مې نه لیکل. exclude مطلب دا دی چې هر یو شی سکین کې په وینډو کې خو دا ډاونلوډ دا فولډر شي دا ما سکین کوي exclude یې کوي مطلب دا دی چې دا به avoid کوي دا به نه کوي. دا به اوس موږ remove کوو څنګه add and remove. okay دا بل تاسو راشو uninstall next finish gone. صحیح شو. زه امید کوم تاسو د سی کلینر چې دا تاسو وکتو.